پښتنو وړاندې د مولانو صاحبانو دا ویډیو وګورئ چې پکې تاسو ته د رزق د زیاتولو خود ساخته وظیفې ښیي. نو بیا په خبرې وکړو. مولانا صاحب راته یو خبره وکړه، وایي د خلکو ته وظیفه وښایه. بعضې کسان دي د کاروبار وظیفه غواړي، کاروبار کې کمزوري. ټولو ته دا یو دوه وظیفې ښیم، یو درې دا وایه، دې کې به ستاسو خیر یو لا حول ولا قوة الا بالله وایه. شواروس کې 500 پیرې وایه، 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروسته درود شریف. 1500 کرته شواروس کې یاد به مې لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. او د کاروبار دپاره یا واسع وایه، یا واسع یا واسع یا واسع، دا اوه ځله هر فرض مانځه پسې وایه. یا واسع یا واسع اوه ځله هر فرض مانځه پسې. او د ماښام ماسخوتن صورت واقعه وایه. او چې کله هم سملی نو د خوب نه مخکې یو 100 پیرې درود شریف وایه. دا ستاسو وظایف شو. الله به در خیر وبرکت. صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی غریب یم او داسې اسانه وظیفه راته وښیه. پیغمبر علیه السلام هغه ته اسانه وظیفه کوله. وی خپل کور ته چې لاړ شي نو کور به سلام وکړي، بیا په ما یو ځل درود ووایه او بیا سورت اخلاص قل هو یو ځل ووایه، خدای به دې مالدار کړي. دا وظیفه خو اسانه ده که نه؟ نو دی مسافر ورونو دپاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده. هغه دعا دا وه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اے رب زمان موضوع سامعین گرامی قدر رزق حلال کی فراہی کے حوالے سے چند وظائف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. پڑھا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، جو بندہ یہ 4 کلمات کہہ کے یہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں. تو اس بدو نے ان 7 باتوں کو اپنے ہاتھ پہ نوٹ کیا اور چل پڑا، گویا کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے اندر ایک اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے. اور یہ تسبیح آپ کو پتہ ہے، تسبیح سبحان اللہ کہنا ایسے ہے کہ پوری زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے. تو آپ یہ پورا پڑھا کیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے آگے 2 وظیفے اگر ملا لیں تو رزق حلال فراہ ہی فراہ ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اس کے بعد کہا کریں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم. تاسو د مولانو دا ویډیوګانې وکتلې او دا مولان د مختلفو قومونو د مختلفو فرقو دي. د دې مولانو فرقه هم یو نه ده، قوم هم یو نه دی. دیوبندیان دي، بیا دوه چې دي هغه وهابیان دي. او په وهابیانو کې د دې اردو والا فرقه ځان نه ده او د ګلبانو زمونږ د سوات تاترپالي صاحب چې دی د فرقه پکې ځان نه ده. خو خبره د ټول یوه ده. او ما چې څومره هم تحقیق کړی دی، د دې کتابونه مې لوستي، د دې تفسیرونه مې لوستي، د دې خبرې مې اورېدلې دي، نو هسې موږ ته دې د یو بل نه مختلف ښکارېږي، خو په حقیقت کې د دې عقاید ټول بیا یو شي او ښکارېږي موږ ته چې دا د یو بل ضد دی. نو د دې ټولو کار څه دی؟ بس عوام دوکه کول چې دا ووایه په رزق کې به دې برکت وشي او رزق به دې سوا شي. زما عزتمندو، الله څه وایي او د الله کتاب موږ ته څه وایي؟ دې مولانو ته زه چیلنج ورکوم چې زما سره کښېنئ، قرآن به راوالو او دس به وکړو او د اول نه واله تر اخره پورې به پاڼه په پاڼه د قرآن وګورو چې یاره الله سبحانه وتعالی چرته خپلو بندګانو ته د مال د ګټلو او بیا په مال کې د اضافې کولو څه طریقه ښودلې ده، څه ترغیب یې ورکړی دی. ترغیب هم نه دی ورکړی، صرف په سوره جمعه کې الله تعالی چې کله خپلو بندګانو ته ووایي چې یاره د جمعې په ورځ چې تاسو راوبللی شئ نو تجارت پرېږدوئ او راځئ مانځه طرف ته، او کله چې تاسو مونځ وکئ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. چې کله تاسو مونځ وکئ نو بس بیا په ځمکه کې خواره شئ او وابتغوا من فضل الله، د الله د فضل نه ځان نه څه ولټوئ. خو په هغې کوم الله یو خبره کوي او په دې کې ډېر څه زموږ دپاره پراته دي چې واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. تاسو په دې رزق حاصلولو کې، په مال ګټلو کې، د الله په فضل لټولو کې هم الله چرته ير نه کوي. چېرې په غلاګانو پسې وځئ، په ډاکو پسې وځئ، په قتلونو پسې وځئ، حرام او حلال ونه ګورئ، جایز ناجایز نه ګورئ، رشوتونه اخلئ، بتې اخلئ او بس جمع کوئ. نه نه نه، دغه زما فضل نه دی.
صرف د الله فضل چې په چا باندې په مال ګټلو کې ظلم ونه کوي، د چا حق ونه خوري. دقه مونږ ته موندل شي. د دین علاوه ما چرته په قرآن کې داسې ترغیب نه دی لیدلی چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته ویلي چې مال وګټئ. خدا مولان دي او خپل مخاطبین چې دي، خپل فالوورز، د هغوی د خوشحالولو لپاره چې دی خوشحاله کو، نو دی به بیا زمونږ جیبونه ډکوي، قسمه قسم وظیفې ورته ښیي او تاسو هم یې چې یقین پې کوئ. قرآن کې وظیفه څه ده؟ قرآن او الله مونږ ته څه وایي؟ نو قرآن یعنی دا مولان چې مونږ ته کومې خود ساخته وظیفې ښایي او د احادیثو مونږ له دغه راکوي چې وایي د هغې حوالې راکوي چې په پلاني کتاب کې دی او پلاني کتاب کې دی او پیغمبر ویلي او پلاني ویلي او پلاني ویلي. نو قرآن د هغې په ضد کې دی. دا دی چې څه وایي او الله چې څه وایي دا خبرې د یو بل نه په خط مخالف باندې روان دي. الله څه وایي؟ الله تعالی وایي چې واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. سوره فجر تاسو وګورئ او مونږ ته چل ښایي چې یاره ستاسو په مال کې به برکت څنګه راځي، ستاسو رزق به څنګه سیوا کیږي. نو چې کله زه بندګان یو خپل یو بنده په تنګ دستۍ کې او مبتلا کما او د هغوی رزق زه تنګ کما لنډې کما، نو هغه بیا چغې وباسي چې الله را سره څه چل وکړو. لکه څنګه چې تاسو چغې وباسئ، یو مولا له ځئ او بل مولا له ځئ، یو پیر له ځئ بل پیر له ځئ چې وظیفې راته وښایې. نو دا خلق بیا دا چل کوي چې یاره زما رزق تنګ شو. نو الله وایي کلا، الله چل ښیي چې نه ما ستاسو رزق نه تنګ کړی، تاسو خپل رزق په خپله لنډ کړی دی. ولې؟ اسباب یې ښایي. موږ د هغې اسبابو نه بچ کوي په کومو اسبابو چې رزق لنډیږي او تنګیږي. بل لا تکرمون الیتیم، په تاسو کې یتیمانان دي، پلرونه یې مړه دي، وارثان یې نشته دی، څوک نشته چې هغو له راوړي وخورئ پې، څوک نشته دی چې په هغوی سبقونه تعلیمونه وکړي، څوک نشته دی چې د هغوی په زخمونو باندې پټۍ کېږي. نو کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکې تاسو د یتیمانانو خیال نه ساتئ، اکرام نه کوئ، خیال نه ساتئ، د یتیمانانو حقوق نه ادا کوئ، خپل مال په یتیمانانو باندې نه خرج کوئ. ولا تحاضون علی طعام المسکین، او په تاسو کې غریبانان ډیر دي، تاسو سره مال وي او خوشحالېږئ چې غریب د لوږې نه مري، الټه منصوبې جوړوئ چې یاره د غریب نه پیسه مونږ څنګه راکاږو. نو تاسو دام نه کوئ چې یاره کم غریبانان چې رزق تړندېږي د هغو دپاره بل ته وینا وکئ، یو تحریک وچلوئ چې ای مالدارو خلقو، ای په رزق کې د برکت شوقیانو، راځئ چې د غریبانانو مدد وکړو، د غریبانانو باندې ډوډۍ وخورو. دا خبر هم نه کوئ. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما، او تاسو میراث چې د تپاتې شي، د چا مال چې تپاتې کیږي ډېر خوشحالېږئ، خورئ یې ډېر په مزو سره خورئ. وتحبون المال حبا جما، او تاسو د مال سره جم کر محبت کوئ. نو دا څلور اسباب چې دي دا خو په مال کې د اضافې دپاره دي په ظاهره باندې، او الله تعالی وایي چې دا په دې باندې ستاسو مال کمیږي. بیا په سوره اللیل کې دا خبره کوي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. چا چې ورکړه وکړه او دې پرهیزګار دی، د ګناهونو نه ځان وساتو، مال چې څوک نه خرج کوي د ګناهګاریږي، او چې د مال خرچه کو او د الله نه ویریدو، نو د څه شو؟ د تزکیه وشوه. تزکیه پسې کېږي، تزکیه نفس، دا د مال په خرج کولو باندې کېږي. نو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، نو الله فرمایي چې موږ به ورسره څه چل وکړو؟ فسنيسره لليسرى، موږ به د ده دپاره اسانۍ پیدا کړو
چرته په د باندې مشکل را نشي. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. او چا چې بخل وکړو او لاپروايي وکړه چې مونږ ورته وایو په غریب باندې خوراک کوي او دی نه کوي او د زمونږ حکم چې دی ټوکراو کو نو د ده دپاره مونږه سختۍ پیدا کړو. وما یغني عنه ماله اذا تردى. او د ده سره چې کوم مال دی چې دی خرڅ کوي نه په غریب باندې په محتاج باندې او کله مونږ په ده باندې سختي راولو او دی بیا رانیسو نو دا مال د ده مدد نشي کولی. چې کله د ده ناکامي او زوال مونږ شروع کړو دی بیا زمونږ نه څوک نشي خلاصولی. دا مال هم د ده مدد نشي کولی. زما عزتمندو قرآن څه وایي؟ یعنی سوره بقره چې شروع کیږي نو وایي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انفاق یعنی مال خرج کول دا الله تعالی د متقیانو هغه عمل ګرځولی دی چې یعنی متقی کار څه دی؟ نو د الله حکمونه پوره کول، منځونه کول او بیا مال خرج کول. خو نن زمونږه مولانو پیران څه وایي چې بھائی سوره واقعه وایي او دا منځ وکئ او دا ذکر وکئ او استغفار وکئ او دا وکئ هغه وکئ نو ستاسو مال بسې وشي. اوس قرآن څه وایي او دی څه وایي؟ الله څه غواړي او دی څه غواړي؟ نو انصاف په تاسو دی چې کو تاسو د دې منئ او که د الله منئ خوښه ستاسو ده.